د قطر په دوحه کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د معاهدې نه وروسته پکار وه چې په قطر کې افغان مذاکرات شروع شي. له ډېرو ټیلو تاویلو ماویلو نه وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې غونډه وشوه چې د خبرو په طریقه کار باندې سلا شي او د هغې وروسته مذاکرات شروع کړي. د طریقه کار دپاره دواړه خواوو په 18 ټکو اتفاق وکړو، خو لا په یو ټکي باندې اختلاف اوس هم شته دی. افغان حکومت وایي چې مذاکرات به د قرآن کریم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې مخکې ځي او د افغان حکومت او طالبانو ټول قراردادونه او معاهدې به د قرآن کریم او احادیثو له مخې مطالعه کیږي او په باره کې به فیصله کیږي. خو طالبان په دې خبره زور اچوي چې د امریکایانو سره د دوی معاهده به د مذاکراتو اساس وي. افغان حکومت دا خبره نه مني. کله چې د امریکایانو او طالبانو مذاکرات کېدل نو افغان حکومت ډېر زور ولګولو چې په مذاکراتو کې برخه واخلي، خو طالبانو دا نه منله او امریکایانو سره ځان له مذاکرات وکړل. حمدالله محب چې د افغانستان نېشنل سکیورټي اډوایزر دی وایي چې د حکومت د امریکایانو او طالبانو په خبرو کې حاضر نه وو، نو نشي کولی چې دا معاهده د خبرو د اساس لپاره ومني. دا معاهده دوه پټې ضمیمې هم لري چې افغان حکومت او ولس ته یې هېڅ تفصیل معلوم نه دی. خبرې اوس پر ځای ولاړې دي. افغان حکومت قرآن او حدیث غواړي، طالبان د امریکا سره خپله پټه معاهده غواړي، خو په افغانستان کې جنګ لا نور هم ګرم شوی او هره ورځ په سلګونه خلک وژل کېږي. Let us debate. Let us go to Quran and Sunnah. We are Hanafis, most of us, and then Jafris. Imam Abu Hanifa, one of the greatest minds on earth, Imam Jafar. Let's debate it in those terms. Would they like a debate in terms of Islamic rules or their agreement with the United States? Which one takes preference?